پښتو قصه په یو کوچنی کلی کې یو ځوان سړی حمید له خپلې میرمنې زرینې سره اوسېدو. زرینه گنجي وه او د کلي ځینو خلکو به ورباندې ټوکې کولې، خو حمید به هیڅ کله د خلکو خبرو ته ارزښت نه ورکوو، ځکه هغه د زرینې د زړه ښکلا لیدله. زرینه ډیره هوښیاره، مهربانه او زحمتکشه ښځه وه. هر سهار به یې کور پاکاوه، د حمید لپاره به یې چای جوړاوه او تل به یې هغه ته د مینې خبرې کولې. حمید به ویل د انسان اصل ښکلا په ویشتانو نه بلکې په اخلاقو او وفا کې وي. یوه ورځ د کلي د ښځو په منځ کې د ښه اخلاقو او کور سمبالښت سیالي وشوه. ټولو فکر کوه چې زرینه به ځکه ونه ګټي چې هغه گنجي ده، خو کله چې سیالي پای ته ورسېده، زرینه یې لومړی مقام واخیست. د هغې خبرو، عقل او ښه چلند ټولو ته حیرانتیا ورکړه. له هماغې ورځې وروسته د کلي خلکو خپل فکر بدل کړ. هغوی پوه شول چې رښتینې ښکلا د انسان په زړه، خبرو او کردار کې وي. اخلاق ظاهري شکل مهم نه دی، اصلي ښکلا د انسان په اخلاقو او مینه کې وي. که تاسو ته دا ویډیو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ لایک، شیر او کمنټ وکړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو داسې نورې ښکلې قصې هم تاسو ته وړاندې کړو. Sırgaya andiye bakkalya tandiye ka.